د فلم په شروع کې موږ یو سکول بس ګورو کوم ځای کې چې ډېر زیات ماشومان ناست وي او کالج ته روان وي او په دغه هلکانو کې موږ یو هلک پیټر هم ګورو کوم چې د دغه فلم هیرو هم دی. پیټر ډېر زیات ساده او یو معصومه انسان وي. د پیټر یوه جنۍ خوښوي چې د هغې میري نوم وي او هغې سره ډېره مینه لري او غواړي چې هغې سره واده وکړي. خو د میري ملګري پیټر ډېر زیات تنګوي او هغې پسې خنداګانې کوي او موږ ته دلته کې پته چلېږي چې پیټر یو ملګری دی هیري کوم چې ډېر زیات مالداره وي او د هغې پلار هم ساینټسټ دی. د پیټر مور پلار هم مړه وي او دا خپل یو تره سره او ترور سره په کور کې ژوند کوي. یا موږ د دغه یونیورسټۍ دننه یو لیب ګورو کوم ځای کې چې دوی ډېر زیات جوړاګان راغونډ کړي وي او د دغه جوړاګانو باره کې خبرې هم کوي او د دغه جوړاګانو نسلونه او خصوصیات ورته بیانوي. بیا هلته کې میري هم راځي او پیټر دې نه ډېر زیات عکسونه جوړوي خو دغه دوران کې بر نه جوړه راځي او دا په ګوته باندې چیچي. پیټر بیا کور ته راځي او د هغې طبیعت په ورو ورو خرابېږي او په پیټر باندې یخني راځي او دا په ځمکه باندې اوده کېږي. خو بیا موږ د پیټر په جسم او د هغې په دماغو کې تبدیلي ګورو او اوس پیټر یو انسان نه دی بلکې یو حیوان ته جوړ شوی دی. بیا موږ د هیري پلار ګورو کوم چې یو غټ ساینټسټ وي او د هغې د فوج دپاره یو عجیبه غونده کې مشین جوړ کړی وي چې په اسمان کې الوزیږي او دغه ماشین یې تیار کړی وي او په دې باندې یو سړی ولاړ وي خو دغه تجربه د دې دلته کې ناکامه شي ولې چې دغه ماشین په ځي باندې نه ودرېږي او بیا دا غواړي چې دغه ماشین باندې دا په خپله ودرېږي او څه دوی هلته کې وڅکي په کوم باندې چې دا لیونی شي او دا چې کله لیونی شي نو دی په خپل ځان باندې کابو نه وي او دا بیا خپل ملګری رانیسي او هغه مړ کړي. بل سهار موږ پیټر ګورو چې هغه خوب نه راپاڅېدلی وي او اوس د دې په زندګۍ کې ډېرې تبدیلیانې راغلې وي او اوس یې د چشمو ضرورت نه وي او دا د هغې نه بغیر هم ښه کتی شي او د هغې جسم هم اوس بدل شوی وي او هغه ډېر غټ شوي او تکړه شوی وي او د دغه مطلب دا وي چې اوس په دې کې ډېر زیات پاور راغلی وي. او بیا چې کله سکول کې میري غورځېږي نو هغه دا په هغې کې ونیسي او له هغې خوراک هم بچ کړي په کوم باندې چې میري ډېره زیاته خوشحاله شي او هغه د دې انډیواله شي او کله چې خپل خوراک خوري نو له هغې د لاس نه جالونه روځي او بیا پیټر هلته کې کښېني او د خپل لاسونه دغه جالې روکاږي او د دغه کوشش په دوران کې دغه یو پلیټ راخلي او شاته یو پالک باندې ولي خلک چې کله وګوري هغه ټول په خندا شي او پیټر چې کله پاسي او هلته نه ځي خو دغه مجمع دې پورسې نښتې وي او دغه هلک یې ویې ګوري. دغه ټول خلک چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات حیرانه شي او بیا دغه هلکان پیټر پسې راځي او هغه وخي. دغلته کې موږ د پیټر یو بل پاور هم ګورو چې اوس د هغې دماغ ډېر زیات تېز شوي وي او هغې ته چې خوا کې څه تېرېږي دې ته پیله نه پته لګېږي او دې نه علاوه هم پیټر اوس ډېر زیات تکړه شوی وي او دا اوس هر یو کس وهالی شي او دا چې کله کور ته روان وي نو دې ته پته لګېږي چې دا اوس په یو دیوال باندې هم خطې شي څنګه چې یو جولا په دیوال باندې ګرځېږي او دغه هلک پیټر ته اوس پته ولګېده چې زه اوس یو تکړه سړی یم او ما کې ډېر زیات پاور راغلی دي او دا اوس غواړي چې زه په ریسلینګ کې کار وکړم او لږې ډېرې پیسې وګټم خو دې نه پهله چې دا غواړي چې زه ریسلینګ ته لاړ شم زه هلته کې ځان داسې جامې خوښې کړم او بل چې دا کله ریسلینګ ته روان وي نو د دې تره او ترور ته پته لګېږي چې دې کې اوس ډېر زیات پاور راغلی دی او بیا چې دا کله خپل تره سره ناست وي نو هغه ورته وایي چې اوس ستا باندې ډېرې زیاتې ذمهوارۍ هم دي او ورته وایي چې څومره زیاتې ذمهوارۍ موږ ته خدای راکوي نو د هغې په بدله کې به موږ دغه ذمهوارۍ هم پوره کوو او بیا دې پیټر راکوزېږي او ریسلینګ ته ځي چېرته کې چې پیټر یو طاقتور سړي سره ډېر په اسانه باندې جنګ وکړي او هغې نه وګټي. پیټر خو دا مقابله وګټي خو دغه سړی دې سره ډېر زیاته دوکه وکړي او هغې ته پوره پیسې ورنه کړي. خو دغه دوران کې هلته کې یو غل راځي او دغه منیجر نه ټولې پیسې تښتوي او دغه منیجر راځي او پیټر ته وایي چې تا دا کس ولې ونیولو خو پیټر ورته وایي چې تا ما سره دوکه وکړه او ما غوښتو چې هغه تا سره دوکه وکړي او بیا پیټر چې کله دغه بلډینګ نه بهر لاړ شي دا هلته کې ګوري چې ډېر خلک راغونډ وي او پیټر چې کله دلته کې راشي او دغه کس وګوري دا ډېر زیات خفه شي هغه غل لاندې راکوز شوی و او د دې په تره باندې حمله کولو او هغې نه یې ګاډي اخیستو او هغه یې زخمي کړو او لږ ساعت پس د دې تره هلته کې مړ شي. بیا پیټر یو کیسې ته راځي او د خپل پاور استعمال کوي او هغه غل پسې کېږي او دا هغه غل هلته کې رونیسي او ډېر زیات ورانوانې وخي خو له هغې خپه هلته کې سلیپ شي او دا د بلډینګ لاندې رالړی شي او بیا پیټر خپلې ترور ته راځي او اوس دغه ښځه اوس د دې اخري یوه ملګري پاتې وي او دا دواړه یو بل ته غاړه ورکوي او ډېر زیات جاړي. بل خوا ته موږ د هیري پلار ګورو چې هغه وختي ساینټسټ او اوس هغه یو لیونی شوی دی او لیونتوب نه پس ته هغه اوس بې کابو شوی دی او په خلکو باندې حملې کوي او هغه مړه کوي او بیا د هغه ماشین دننه دا راننوځي کوم چې دی په خپل لاس جوړ کړی و او بیا په هغه ماشین دننه کینی او د فوج په مشرانو هم ډزې کوي او هلته کې هر یو شی تباه کوي او تس نس کوي.
پیټر ځان ته یو نوکری هم پیدا کوي کوم ځای چې دا خپل تصویرونه اخلي او په میډیا خرڅوي ځان ته په خپله کیمره لګوي او ځان ته په خپله عکسونه اخلي او دغه میډیا مشر سپایډرمین بالکل هم نه خوښوي خو هغې ته دا نه وي پته چې پیټر هم سپایډرمین دی یو ځل بیا موږ د هیري پلار ګورو چې هغه یو ساینټسټ و او اوس لیونی شوی دی او دغه کمپنۍ فیصله کړې وه چې دغه سړی د کاره وکاږو ولې چې دې د وجې دغه کمپنۍ ډېر زیاته نقصان کړی دی په کوم باندې چې دا سړی ډېر زیات په غوسه باندې شي او بیا دا د ښار یو پروګرام ته ځي کوم چې د ښار یو غټ پروګرام وي په کوم ځای کې چې دا ډېر په اسانۍ باندې ډېر زیاته تباهي کولی شوه ولې چې هلته کې ډېر زیات خلک راغلي وي پیټر هم دغه فنکشن ته راغلی وي چې دلته کې عکسونه واخلي او په میډیا کې ورکړي دا دلته کې خپله انډیواله میری ګوري او خپل ملګری هیري هم ګوري بیا پیټر ته داسې محسوسه کېږي چې دلته کې به اوس غلط کېدو والا وي او بیا موږ هلته کې د هیري پلار ګورو او په خپل هغه ډرون ماشین باندې کینی او دغه فنکشن ته ځان را رسوي دا سړی دلته کې راغلی وي چې د هر څه تباه کړم خو دغه خلک دا فکر کوي چې دا سړی مسخرې کوي خو دې ته دا نه وي پته چې دا به اوس تباهي جوړوي خو د دې یو کمپنۍ سړی هم هلته کې راغلی وي او هغې ته پته ولګي چې دا سړی به اوس دلته کې تباهي جوړوي دغه ټول خلک دې ته ډېر زیات په غور سره ګوري او دا بیا نږدې راځي او په دغه خلکو باندې یو بم لړه کوي په کوم باندې چې دغه بلډینګ هم تباه شي او دغه ټول خلک برنه لړه کېږي او په هر ځای کې تباهي جوړه کړي سپایډرمین هم دغه ټوله کیسه ډېره په غور سره ګوري خو کله چې دغه بلډینګ نه یو غټه کمره لاندې راغورځېږي دا هلته کې دوه کسان خپله راکاږي او پیټر بیا یو ځای ته رامنډه کوي او خپلې کپړې ځان راخوا کوي او یو ځل بیا سپایډرمین په روپ کې هلته کې راځي دواړه ملګري هم ډېر په مشکل کې وي لیونی سړی د کمپنۍ خپلو خلکو ته ډېر نږدې راځي او هلته کې بل بم لړه کوي او د دغه خلکو نه غوښې والوزېږي او ډانچې پاتې شي هیري دلته کې غواړي چې د میری مدد وکړي خو برنه بیا یو کاڼی را پرېوځي او دا هم دلته کې بېهوشه کېږي او بیا د میری خواته هغه لیونی سړی راځي بیا دغه ټول خلک هلته کې سپایډرمین ګوري او هغه راځي او دې سړي ته یو دیکه ورکوي او هلته کې لړه کوي او د خلکو مدد کوي او برنه یو شی په یو ماشوم را لړه کېږي او دا هغه ماشوم هم بچ کوي او کله چې راځي او په دغه لیوني سړي باندې حمله کوي هغه دې ته یو لته ورکوي او ډېر لرې لړه کوي او بیا هغه په خپل ډرون باندې ودرېږي او په سپایډرمین باندې ډېر زیاتې ډزې کوي او غواړي چې هغه مړ کړي سپایډرمین دې هلته کې په هوا کې ځان اوچتوي خو دغه سړی هم دې پسې شوی وي او دې دواړو په منځ کې ډېر زیات جنګ کېږي او سپایډرمین چې څنګه راځي او میری بچ کوي نو هغه سړی هم دې پسې راځي خو دا ورته په مخ باندې یو چا لړه کوي او په کوم باندې چې ته نظر سره نه ښکارېږي او سره له هغې هغه ډرون ته نږدې ځي او هغه ورته خرابوي او میری چې کله لاندې لړه کېږي نو د هغې پسې جمپ کوي او هغه په هوا کې اوچتوي خو هغه لیونی سړی سپایډرمین ته ووایي چې زه وځم او زه به تا سره بیا میلاویږم بل خواته میری سپایډرمین نه تپوس کوي چې ته څوک یې خو سپایډرمین ورته ووایي چې زه ستا یو ملګری یم او ته ما ډېر ښه پیژنې میری دې تپوس کوي چې اخر څوک او دی ستا یو خوږ ملګری بیا لږ ساعت پس موږ ګورو چې هغه لیوني سړي سپایډرمین نیولی وي او یو د چت ته بره راځي او سپایډرمین ته وایي که ته زما سره ملګری شي نو موږ په دې ټول دنیا باندې راج کولی شو خو سپایډرمین خو یو شریف هلک او هغه د دې خبرو سره اتفاق نه کوي او پیټر غوښتو چې د خپلو خلکو مدد وکړم او له هغوی په کار راشم او بیا هغه لیونی سړی په یو بلډینګ کې اور لګوي او سپایډرمین هلته کې راځي او د خلکو ژوند بچ کوي او بیا هغه لیونی سړی د جیب نه څه بمونه روکاږي او په سپایډرمین باندې لړه کوي په کوم باندې د سپایډرمین لاسونه وشکېږي او دا لیونی سړی یو ځل بیا په هوا کې الوزېږي او هغه اوس میری رانیسي او بیا دې لیوني سړي یو جال خور کړی وي سپایډرمین ته دې په یو لاس باندې میری نیولې وي او په بل لاس باندې د ماشومانو یو لفټ په هغې کې وي او په یو غټ پل باندې ولاړ وي او دغه خبرې کوي او دلته کې سپایډرمین که میری بچ کړي نو دغه ماشومان به مړه شي او که ماشومان بچ کړي نو میری به ترې مړه شي خو دغه لیونی سړی چې کله سپایډرمین وګوري هغه دغه دواړه کسان پرېږدي میری او هغه ماشومان هم پرېږدي خو ټولو نه پهله سپایډرمین منډه کوي او هغه میری بچ کړي او هغې نه پسه د ماشومانو هغه لفټ هم بچ کړي خو کله چې سپایډرمین په دغه جال باندې ځان نښلولی وي نو د هغې د لاسه دغه ماشومانو لفټ لړه شي او میری هم ترې لړه شي خو ډېر په تیزۍ باندې ځي او دغه لفټ بچ کوي او میری هم لړه کېږي او دغه لفټ پورې ځان نښلوي خو هلته کې یو لانچ راځي او سپایډرمین دغه لفټ راخلي او په دغه لانچ کې ایږدي په کوم باندې چې هغه ټول خلک بچي او میری هم بچه شي خو دغه لیونی سړی دلته کې په سپایډرمین باندې یو حمله وکړي په کوم باندې چې سپایډرمین ډېر لرې لرې شي او په یو بلډینګ کې ورننوځي او سره په دې باندې یو بم هم لړه کوي په کوم باندې چې سپایډرمین ډېر زیات کمزوری شي او د نه انرژي ختمه شي او سپایډرمین اوس بالکل هم جنګ نشي کولی او دغه لیونی راځي او دا ډېر زیات وخي او دوی دواړو په منځ کې ډېره زیاته جګړه کېږي سپایډرمین په دې باندې خپلې جالۍ هم لړه کوي خو د دې کې پاور نه وي او دغه جالۍ هم کمزوري وي بس خو کله چې دغه سړی سپایډرمین مړ کولو ولا وي دې کې اچانک یو ځل بیا هغه ټول پاور راشي
او سپایډرمین اوچت کی او ډېر لري په یو دیوال باندې لړکی او خپل جالي په دغه دیوال باندې لړکی او دغه دیوال لاندې په دې لیونی راولي. خو دغه لیونی سړی اوس نمبر کیږي او اوس نمبر وی د سپایډرمین کوم چې وختي ډېر وال خورو او اوس هغه په پاور کې راغلی وي او سپایډرمین دا نه شي او ډېر زیاتې وخی خو کله چې دا مرکولو والا وي او بیا خپل شکل وکاږي او سپایډرمین ته خپل ځان خي او ته و چې ما مرکوا زه خو ساده مرګري پلار یم خو دا هر څه دروغ او دا یو چالو او دی په سپایډرمین باندې شاته نه حمله کوله او شاته نه بیا خپل ماشين راوړي خو سپایډرمین الدکی په هوا کې ټوپ وخی او دغه ماشين نه ځان بچ کړي او هغه ماشين راځي او ډایرکټ په دې کې ننوځي